څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن موږ د کوم مقصد لپاره راوتي یو په ټول ملک کې نن د تحریک انصاف چې کوم احتجاج دی چې هغه د ټول نه غټه ایجنډا چې هغې کومه ده هغه دا ده چې د عمران خان رهایي چې هغه سره کوم ظلم او زیاتۍ شروع دی. دویم نمبر باندې چې کومه کمر توړ مهنګایي ده. دریم نمبر باندې چې کوم عین هغوی د خپل لاندې راښکلی دی. او په څلورم نمبر باندې چې زموږ د ټولو قبایلو کومه مسله ده او د ټولو پښتنو او د ټولو د خیبر پښتونخوا هغه د امن و امان مسله ده. زه دا وایم چې نن موږ پښتانه موږ قبایل چې د سره تنګي موږ هغه د امن و امان نه کوي. دلته الحمدلله که وګورئ ډېر زبردست امن پاڅونې وشولې. خو زه د دې ځای نه دا پیغام ورکوم چې زموږ که چېرته تاسو وګورئ د نېشنل حکومت کې دلته اپریشن هم شوی دی، دوی حمایت هم کړی دی. دا هغه صوبایي حکومت دی چې په لومړي ځل باندې د اپریشن د صوبایي حکومت نه دلته بل هم پاس کړو. او پرون دا د ټولو پښتنو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې پرون زموږ وزیر اعلی صاحب دا فیصله وکړله چې دلته به فوج اپریشن نه کوي. دلته چې څه کېږي مخکې چې زموږ د پولیس دلته کومه ذمهواري سنبال کړې ده هغه به روان ټیم کې همدغه زموږ پولیس سنبالوي. دا زموږ د ټولو پښتنو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. هغه پوځي اپریشنې چې په هغې باندې به اسفندیارولي قوم ته مبارکباد پیش کول او دا به یې ویللي چې زه د وزیرستان نه راونیسه د باجوړه پورې د پوځي اپریشن حمایت کوم. دا په ریکارډ باندې پراته دي، د دې ویډیوز پراته دي. دا هغه حکومت دی الحمدلله چې په لومړي ځل باندې د تحریک انصاف حکومت دا قدم واخیستو چې د صوبایي اسمبلۍ نه بل پاس کړو چې موږ په خپلو قبایلو کې په خپلو پښتونخوا کې موږ پوځي اپریشن نه منو. او بیا پرون یې کوم سټیپ واخیستو د اپیکس کمیټۍ کې چې موږ به دلته کوم اپریشن کېږي مخکې ملاولو ضرورت نشته د اپریشن. که کوم ځای کې ضرورت راتلو زموږ پولیس او زموږ سی ټي ډي به په دې باندې حرکت کې راځي. دا ټول ستاسو دپاره ټوله د خوشحالۍ خبره ده چې انشاءالله نه به قبایل آی ډي پیز کېږي، نه به کیمپونو ته ځي او نه به انشاءالله هغه بمونه دماکې چې به کومې کېدلې هغه به موږ برداشت کوو. موږ به خپل قوم سره انشاءالله زه د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم. ټول ملګري به مختصر خبره کوي. که عمران خان آینده ټیم کې موږ له کار لاړ کړي نو انشاءالله ټول به موږ د اډیاله جیل ستاسو ټولو ملګرو شکریه ادا کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم نن چې موږ او تاسو کوم راوتي دغه جبري ګرفتارۍ چې عمران خان چې د دې ملک شان دی په دې وخت سره او دوی د یو ظلم د یو دروغو د ایجنډې د لاندې بند کړی دی، په جیل کې یې اچولی دی. او دا کم دوی چې زمونږ انرژي زمونږ روپۍ او طاقت د عمران خان په جیل کې په ساتلو باندې لګوي، که دا د پاکستان په جوړولو باندې لګولې وې نو نن به موږ د هندوستان او د افغانستان نه شاته نه پاتې کېدلې چې د خپل قوم یو داسې هیرو چې هغه د دې ملک غرور دی او د هغه د سر د ښکته کولو لپاره موږ زموږ ادارې زموږ حکومت خپلې ټولې روپۍ لګوي چې د دې سړي سر ښکته کړو. خو د دې نه خبر نه دي چې د دې نه علاوه د پاکستان چې په دې وخت سره کم حالات روان دي نو یقین مې نه راځي که بل یو داسې لیډر راشي چې هغه پاکستان د نن سبا چې دا کم په ورانه پټلۍ روان دی چې دا به صحیح پټلۍ ته بوځي. د KP کې چې کم د بدامنۍ لهر روان دی دغه تاسو کتلی شئ. دا ټولې صرف او صرف د عمران خان په جیل کې دننه د پاتې کولو هتکندې دي. خو زه د الله شکر وباسم چې په دې وخت ځوانان دومره بیداره دي چې هغه اپریشن چې کم په موږ او تاسو بیا مسلط کېدو الحمدلله څوک یې د یېرې اوس نوم هم نشي اخیستلی. دې کې د ټولو نه غټه خبره زه تاسو ته دا کوم چې تاسو دا ځل د عمران خان هلکان لیږلي وو، ګونګیان هم نه وو لیږلي، په هر ځای کې مو خپل اواز اورېدلی، په هر ځای کې مو خپله رهنمایي لیدلي. او انشاءالله تعالی چې همدقسې په کوم ځای کې د بدامنۍ خلافي د عمران خان د جیل کې د دې جبري ګرفتارۍ خلافي انشاءالله تعالی چې ستاسو دا ځوانان به د ټولو نه مخکې موږ به د ټولو نه مخکې ځو او د پاکستان د ټولو ادارو نه زموږ دا درخواست دی چې د عمران خان دا جبري
چې کومه ګرفتاري ده دا دې ختمه کړي ګینې په داسې صورت به ختمه شي چې دوی به هم پرې وشرمېږي او انشاءالله تعالی چې خان صاحب به هم راوځي دې عوامو له پکار ده چې هغه راوځي هغه د پاکستان د ادارې به هله بچ کېږي چې د پاکستان آیین بچ شي او آیین به دا عوام بچ کوي انشاءالله ځکه دا تحریک انصاف په قیادت کې دا تحریک شوی دی چې آیین کو تحفظ دو نو تاسو عوام به راوځئ او انشاءالله عمران خان بله ورځ خبره وکړه چې د نوي الیکشن تیاری هم کوئ نو پاکستان عوام که چېرته د ملک بچ کول غواړي نو راوځئ او د دې آیین تحفظ وکړئ او اخري خبره دا کومه چې دلته مختلف اصطلاحګانې راوځي اوس وي عزم پاکستان عزم د دې خبرې وکړئ چې ستا ګاونډي ملک ستا دشمن ملک دا زموږ دپاره څومره د افسوس خبره ده چې هغه څه 550 ارب ډالر په خزانه کې پراته دي او دا صرف 9 ارب ډالر دي او هغه هم د چین او د سعودي دوی ته به یې لګیا نه ته به تاسې ګورئ نو دا ډېره د افسوس خبره ده راوځو چې کله به درته تحریک انصاف کار کوو بلکل د ملک په جذبې سره وځو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډېر محترم او معزز او 2-3 منټه خبره کوم د ټولو نه وړاندې موږ په دې بنیاد باندې راوتي یو چې عمران خان دې رها شي خو زه ملګرو ته وایم چې رهایي صرف نو هغه ورځ یېره نه کوي چې په 2018 کې په دوتای اکثریت باندې راته او هغه فرسوده ادارو د هغه ګریډ کم کو او دوی په عدم اعتماد راوړو او د وزیر اعظمۍ د کرسۍ نه چې کوم دی هغه ښکته راګزار کړ هغه ورځ به موږ نه یېرو چې عمران خان په زمان پاره کې د هغه د کور پامالي وشوله د هغه د کور والا د هغه د بیبي پامالي وشوله موږ به هغه ورځ نه یېرو چې هر څه ورسره ختم شو په اخره کې د هغه د کور او پرسنل او نږدې خبره چې هغه تر ننه پورې نه موږ په عدالتونو کې دغه کیس لیدلی دی نه موږ د وکیلانو د خولې نه اورېدلی ځکه چې د ښځې او د خاوند خپله مسله ده او تمام مکاتب فکر تمام قوانین په دنیا کې او بالخصوص شریعت مطهره د هغې دپاره ښایسته قانون ښیي چې کله د عدت مسله راشي قول به د ښځې معتبري لیکن دا ججان او دا عدالتونه او دا فرسوده ادارې او دا ناولي خلک عمران خان یې سره د هغې نه په جیل کې اچولی هغه ورځې به نه یېرو او تر هغه وخته پورې خپل سټرګل همدغه شان جاري ساتو چې تر څو پورې موږ عمران خان دوباره نه ایستلی خبره کوم یو خبره دا کوم بعضې ملګري د پاکستان د جنډې بې حرمتي کوي بعضې ملګري د پاکستان د خاورې پسې خبره کوي موږ د خپلې خاورې محبینی موږ د پاکستان جنډې ته سلام کوو او موږ دا خبره نه کوو د افغانستان والا ورونه هغه زمونږه موږ د هغوی همدردي کوو هغه زمونږه ورونه دي لیکن اټک زمونږه حد نه دی موږ وایو چې اسلام آباد غواړو او اسلام آباد زمونږه دی او په اسلام آباد کې عمران خان دوباره وزیر اعظم غواړو انشاءالله اخره کې یو خبره کومه تاسو به دا ویل اورېدلي قیدانیت څه وخت کې سر راوچت کي او هغه زمونږ او ستاسو د دین او د اسلام او د تمام مکاتب فکر متفقه فیصله ده قرآن مجید دا فیصله کړې تفصیل پکې نه کومه خو لنډه ده چې قیدانې کافر دی زمونږ او ستاسو چرمین جناب عمران خان د وزیر اعظمۍ په کرسۍ ناستو په هغه وخت کې دا خبره کړې چې قیدانې کافر دی او قیدانې چې کوم دی هغه په پاکستان کې هیڅکله د یو عهدې قابل نشي جوړېدی لیکن افسوس دا خبره کوم چې د مسلم لیگ نون په وخت کې سنیټر پاتې شوی دی قیدانې پاتې شوی دی همدغه شان وزارت کې کوم دی قیدانې پاتې شوي خو الحمدلله د هغه چالو کړی دی د عمران خان په دور کې که نن بیا سر راوچتوي موږ به انشاءالله د قیدانیت خلاف راوچتېږو او قیدانیت چې کوم دی موږ هېڅکله نه پرېږدو خوښ هم ده که نه انشاءالله د لارې د عمل پوره إياك نعبد وإياك نستعين یا الله موږ ستا عبادت کوو د تا نه مدد غواړو ګرانو عزتمندو پښتنو
هر کله چې یو عظیم لیډر په یو قوم کې پیدا شي نو د هغه قوم په مسلو کې کمی راځي او نن هغه ورځ ده یوې خبرې طرف ته اشاره کومه چې د دې ملک عظیم لیډر جناب عمران خان چې د دې ملک سابقه وزیر اعظم دی او د تیر یو کال راسې په جیل کې پروت دی کله چې د حکومت د اسټبلیشمنټ او د خلکو اراده وکړله چې په دې خیبر پښتونخوا کې به اپریشن کیږي نو هغه لیډر هغه مرد مجاهد چې د دوی په قید کې پروت و د دوی په قبضه کې و د دوی د ظلم او د جبر ښکار و او په هغه توره تیاره کې چې کومه دی په هغه باندې ظلمونه شروع د هغې باوجود هغه خپل حکومت ته خپلو ورکرانو ته دا میسج ورکو چې د دې اپریشن مخالفت وکوئ او دې ته به ودرېږئ نن هغه ورځ ده چې ستاسو د دې صوبې وزیر اعلی هغه چې کومه دی کومه پراپیګنډه به کېدله چې دا دې چې کومه دی قرارداد پیش کړي نن د دې خیبر پښتونخوا اسمبلی نه قرارداد پیش شو چې موږ اپریشن نه منو پرون MNA صاحب وختي خبره وکړه چې د ایپکس کمیټۍ اجلاس شو وزیر اعلی مخالفت وکړو چې فوج به چې کومه دی هغه اپریشن نه کوي بلکې کاروایانې به پولیس کوي نن هغه ورځ راغلې ده چې د دغه لیډر دپاره چې په ما او تا باندې د جیل نه بهر هم ننګ کړی او په جیل کې په ما او تا باندې ننګ کوي نو نن به موږ راوځو د دغه لیډر دفاع به کوو د دغه لیډر د تحفظ قسم به کوو او دا عهد به کوو چې که چېرته د عمران خان نه موږ ته کال میلاو شو اشاره میلاو شوله چې راوځئ موږ به دا روډونه دا چوکونه دا ټول هر څه دا نظام دا به بندي او موږ دا یوه خبره کوو چې عمران خان اوس هم د تحریک انصاف د ورکرانو ضد دی ریډ لاین دی ښه په سړیتوب باندې چې کومه دی عمران خان را خلاص کا او د دې ملک جمهوري عمل چې کومه دی هغه سرته ورسوه کني هغه ورځ لرې نه ده چې مختورن به شرمنده به او د دې قوم دوباره وزیر اعظم دا به عمران خان انشاءالله بار بار دا دمکیانې ورکولې ویلې لس خودکش دي او اووه خودکش دي او 11 خودکش دي لهذا ته د وزیرستان امن مارچ د ډرون حملو اعلان دا مه کوه عمران خان به څه ویلي هغه به موږ تحریک انصاف ته یو میسج پلی کوو چې بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے موږ ته هغه ټیم کې ویلي چې آپ نے گھبرانا نہیں ہے که د نیټو سپلای خلاف چې کله امریکې ته دغه کېدله واحد عمران خان دی چې په جټي روډ باندې ورته کنټینر کېښودو او بملاس دی په جټي روډ باندې هغې بند کړی زه صرف یو پیغام ورکوم اردو کې وله ورکوم هغه مقدرو حلقو ته چې اگر آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے ایک نوجوان لڑکی 16-17 سالہ لڑکی اس کو کڈنیپ کیا گیا اس کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے اس کو اس کی چیخوں کی آوازیں اس کی ماں کے سامنے سنائی جا رہی ہے کیا ایک مہذب معاشرے میں اس طرح ہو سکتا ہے کیا یہ ایک مہذب معاشرہ ہے کیا اس طرح ممکن ہے انشاءاللہ موږ دا پیغام ورکو چې څومره ظلمونه دي کړي دا به 100 نه اخلو انشاءالله